السلام علیکم. منظور خالق پروانه یو ځلې بیا ستاسو سره ځان مخاطب کوي او راغلی یو د عجز ارمان صاحب خواله او د هغې سره ځان مشغولو او تاسو ته یې په سکرین باندې راولو. نو زه به هم هغې ته شعرونه ډالۍ کړم او هغې به هم شعرونه راته ډالۍ کړي. نو تاسو ته به هم ډالۍ کوي او عجز ارمان صاحب به خامخا خوښوئ. ګورې ما به هم نه یاروئ، اورې ما به خوښوئ. نو شعرونه به ورته یو دوه درې ډالۍ کړمه چې ځان سېزمه خو د ځان په ارمان نه. دا د عجز ارمان صاحب ته ډالۍ دی، تاسو ته هم ډالۍ دی. ځان سېزمه خو د ځان په ارمان نه، لکه سترګې جهان وینمه ځان نه. په دوش ناست فرشتګان ته خبر نه شو، د یار نوم په زړه راځي په زبان نه. او بې د مینې به جنت راته زنداني، زه عاشق یم د مکین د مکان نه. او د غرور اسمان یې مات کړه خپې پکې ده، تل تندرونه تې ورېږي باران نه. او قادري که خپل حسن خزان نه وې، د ګلونو به شلېدلی و ګریوان نه. نو دا عجز ارمان صاحب ته هم ډالۍ دی او تاسو ته هم ډالۍ دی. اوس د عجز ارمان صاحب نه داسې یو خواږه یو څو شعرونه ډالۍ کړو، تاسو ته هم موږ ته هم چې ډالۍ کړي. بلکل تاسو ته دې هم ډالۍ وي، کتونکو ته دې هم ډالۍ وي چې په ځان مې شک د مؤمن ځکه راځي، ما د جنګ د نومه کرکه راځي. په ځان مې شک د مؤمن ځکه راځي، ما د جنګ د نومه کرکه راځي. د خور پلو دې درنه اور وانخلي، بچیه تو دې له ټوپکه راځي. زما په قبر به واښه ولاړ وي، دلته چې امن ته رټکه راځي. زما په قبر به واښه ولاړ وي، دلته چې امن ته رټکه راځي. زه د خپل مرګ دعوه په چا وکړمه، هر یو ګزار له تربوزکه راځي. په دغه تمه باندې ناست دی عجز چې به انصاف کله په ځمکه راځي. ډېره مننه.